مفتی تقی عثمانی صاحب په خپل ورور مفتی رفیع عثمانی صاحب جنازه کوي. الله اکبر شروع د کوم ځای نه کوي، دې لټ سپیکرو کې هغه اواز راځي او ریکارډ شوی دی، خو جنازه کوي سوی الحمدلله رب العالمین. ما په دې خپلو غوږونو واورېدله او نن د هغې نه انټرنیټ ډک دی، ولدالین پورې ورسېده، امین یې وویلې او بیا یې ویلې الله اکبر. عزتمند د یهودو مرض ضد عناد حسد نه منل، دغه مرض په نن زمانه کې په مسلمانانو کې او بالخصوص من په ملا طبقه کې د هر چا نه زیات دی. ملا ته حق معلوم دی، ملا ته پته شته دی چې دا حق ده، خو ملا په منبر نه وایي، په محراب په لټ سپیکر نه وایي چې مسلمانانو دا مسله حق ده ویې منئ. تاسو ته یو مثال در کوم. یو څو ورځې مخکې په پاکستان کې کراچۍ کې یو عالم وفات شو، حنفي عالم و دیوبندي مسلک والا مفتی رفیع عثمانی صاحب وفات شو. چې کله وفات شو د هغه ورور دی کشر ورور مفتی تقی عثمانی صاحب اوس هم ژوندی دی او ښه عالم دی، ضد عناد پکې ډېر نشته، تعصب پکې ډېر نشته، اگر چې په خپل مسلک کلک دی. زمونږ او د هغه په منځ کې په مسایلو کې اختلاف شته، خو سپین ږیری دی، بوډا دی او عالم دی، موږ یې احترام په زړه کې ساتو، قدر یې کوو. واورئ مسلمانانو، او دا زمونږ د ورونو ته یو سبق دی، سبق د دې نه لوی دلیل او لوی عبرت او لوی سبق بل نشته. زمونږ سره مشتو ګریوان دي، موږ سره په جنگ دي چې جنازې اوږدې کوئ او جنازه کې هم دومره ټیم واغسته او جنازې نه هم سم د غرمې او د ماسپښین مونځ جوړ که او جنازه کې فاتحه د کوم ځای نه راغلې ده چې تاسو پکې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ولدالین پورې دا پکې وایي، دا کوم ځای کې راغلی دی؟ موږ ورته چغې والې، موږ ورته ویلي چې و مسلمانه بخاري شریف کې شته، مسلم کې هم شته، عبدالله ابن عباس په محضر د حضور د صحابهو کې په صحابي جنازه کوي او په جهر یې شروع کړله، په زور یې شروع وکړله په جهر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ولدالین پورې یو تکبیر، بیا تکبیر اللهم صلی، دغه اللهم صلی چې موږ یې مانځه کې وایو، بیا دریم تکبیر کې دعاګانې، څلورم تکبیر کې سلام، چې کله سلام وګرځو صحابو ته مخ راواړو چې دوه کاره ما په جنازه کې وکړه، یو مې په جهر وکړه او بل مې په جنازه کې الحمد منځ ویلې سورة فاتحه. ولې؟ لتعلموا انها سنه، په جهر مې ځکه وکړه او فاتحه مې وویله که چاته پته نه وي چې تاسو ته پته ولګي چې د رسول الله علیه السلام طریقه او سنت همدقه شان. یو صحابي د یو کس مخکې خبره نه کوي، سوونو صحابه ولاړ دي، دې ته ویلی کېږي اجماع د صحابو، د ټولو صحابو په دې اتفاق دی، اجماع ده، یو صحابي هم پکې خلاف نه دی کړی چې جنازه به په جهر هم جایز ده او که په جهر او که پټی
خو الحمد سورة فاتحه به پکې لوستلی کی. نو موږ به ویلې وای نه موږ یې نه منو زموږ مذهب کې نشته. غټ دلیل موږ ته دا پیش کوي چې زموږ مذهب کې نشته، زموږ امام صاحب نه ده کړې او زموږ علماء کرام یې نه کوي، زموږ اکابرین یې نه کوي. حدیثو ته وایه که نه، هغه درته جواب درکوي چې مذهب کې نشته. نو امت په سیکنډي جنازو عادت که او د امت د مړو سره خیانت کوي. الله اکبر الله اکبر. هغه یو شاعر وای مرګ یا مردود نه فاتحه نه درود. مردود مړ دی، نه ورپسې جنازه کې چا فاتحه وویله او نه ورپسې درود ویلی. په دې سیکنډي جنازو خلک عادت شو. د مړو خو چا سره غم نشته، خلکو سره د خیرات غم دی، د خېټې د ډکولو غم دی، د مړي د میت د مغفرت غم چا سره دی؟ غم خو په هغه چا دی چې څوک مړ دی، په هغه ته پته ده چې څومره جنازه دې په ما وشي. د هغه زړه کې به صحیح، هغه به څومره دعاګانې موږ نه غواړي. نو موږ به جنازې اوږدې کولې، یا به هم پکې فاتحه ویله، جنګونه، جګړې، غویمې، مناظرې، تهمتونه، الزامونه چې نه کنه دا ټیک ده شته دی خو زموږ مذهب کې نشته او زموږ علما یې نه کوي. زما مسلمانانو ورونو، د دې نه لوی دلیل بل نشته. مفتی تقی عثماني صاحب مسلم منلی شوی عالم دی، موږ هم احترام کوو او ستاسو عالم دی، ستاسو په نن زمانه کې پیشوا دی. تاسو د یو امام په نظر ورته ګورئ، ویډیو شته دی وی ګورئ، دا ټول امت دی وګوري. مفتی تقی عثماني صاحب په خپل ورور مفتی رفیع عثماني صاحب جنازه کوي. الله اکبر شروع د کوم ځای نه کوي، دې لټ سپیکرو کې هغه اواز راځي او ریکارډ شوی دی، خو جنازه کوي سوی الحمدلله رب العالمین. ما په دې خپلو غوږونو واورېدله او نن د هغې نه انټرنیټ ډک دی، ولدالین پورې ورسېده، امین یې وویلې او بیا یې ویلې الله اکبر. و مسلمانانو ورونو، حدیث تاسو ته دلیل نه ښکاره کېده، بخاري او مسلم تاسو نه منه، نو دغه عالم مفتی تقی عثماني صاحب خو منئ، په سوونه او زرګونو شاګردان لري. دا لوی لوی مدارسو کې لوی لوی علما د هغه شاګردان دي. د کراچۍ او د ملک په سطح منلی شوی عالم دی د دوی. موږ هم احترام کوو. ولې مفتی صاحب ولې په خپل ورور په جنازه کې فاتحه وایي؟ د هغه ورور مړ دی، هغه پې خفه کېږي. د ورور سره درد دی او ورور عالم دی، ورته پته ده چې د رسول الله علیه السلام یوه جنازه بغیر د فاتحې نه نه ده شوې. او زما او ستا د مړي غم ورسره نشته، چې ورور یې مړي غم ورسره وي. په دې جنازګاه د عیسی خیلو کې مولوي صاحب ودرېده، موږ حاضرو جنازه کې ولاړو، نوم یې نه علم. او هغه مولوي صاحب جنازه کوي، غالبا په خپل نیکه باندې جنازه کوي. نو خلکو ته یې مخ راواړو، ټول عمر همدغه مولوي صاحب ستا او زما د مړي جنازه صرف تکبیرات، سکندونه. خو چې نن د ده نیکه وفات و، په نیکه یې پیرزو وه، خفه و پې، جنت یې پې پیرزو. نو ودرېده په منبر او مخ یې راواړو چې مسلمانانو حوصله به ساتئ، دا زما نیکه دی او جنازه به پې اوږده کوو. او نبي علیه السلام ډېرې دعاګانې ویلې وې. نو هغه جنازه 4 یا 3 منټه ته یې ورسوله. ولې؟ د نیکه غم ورسره و، خو زما او ستا د مړي غم ورسره نشته. مفتی تقی عثماني صاحب چې 2.5 منټه جنازه کوي، دعاګانې وایي، د ورور غم ورسره دی چې ورور مې مړ دی، قبر ته روان دی، او په دې جنازه او دعاګانو یې الله بخي. خو دې مولیانو سره زما او ستا د مړي غم نشته چې خپل پلار یې مړي ښه اوږده جنازه پې کوي،
چې خپله مور یې مړی ښه جنازه پې کوي خو زما د مور او ستا د مور غم ورسره نشته نو غرض مې دلته دا و چې دا مرض د یهودو نه موږ ته راغی ضد حسد نه منل په منبر به مفتي تقي عثماني صاحب ونه وایي چې هی خلکو جنازه کې فاتحه وایي که وی ویلي نو فورا به خلکو ته ووایي چې تم وابي شو تم لا مذهبه شو تم غیر مقلد شو نه وایي موږ مولیانو ته مرض د یهودو نه راغی چې مسله راته معلومه ده ښی پیژنو کتاب کې شته خو د ضد عناد حسد د وجې نه چې خلک به څه وایي موږ نه منو هغه موږ نه تیارېږو هغې ته